مړه خشم خو نشه وکم خراب شم. مړه خشم خو نشه وکم خراب شم. زه چې تا ته په کاته شم نو خراب شم. او منیره مانه دا تپوس مه کوه چې څنګه یې. زه چې تا ته په کاته شم نو خراب شم. ملګرو د خاکسار ویډیو هغه په سکرین باندې چلیږي. د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا هم ډیر زیات شیر کیږي، په کم کې چې خاکسار لګیا دی او سیګریټ څکي. د ویډیو حقیقت څه دی نن به تاسو ته پوره حقیقت د دې شیر کومه. که تاسو خیال کړی وي یو څو ورځې مخکې خاکسار چې په اسلامیه کالج کې کم غویمر اغوستي و هغه به هم ستاسو وړاندې وي. یعنی خاکسار چې کمې چغې وهلي کم د لایبررۍ واره سره چې کومه مسله راغلې وه، د هغې نه پس بیا د خاکسار یو ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوي، په کم کې چې خاکسار سیګریټ څکي. ناس په هاسټل کې دی او سیګریټ څکي، نو ویډیو یې ریکارډ کړی دی. د هغې نه پس بیا کم خلکو چې دی هغه ویل چې یاده خاکسار چې کم دی هغه چرس کی او دا څکي. یعنی مختلف قسمه رایګانې چې کوم دی په خلکو ورکړي دي، خو تر اوسه پورې د خاکسار په دې باره کې څه تردید یا څه نیوکه نه ده راغلې چې خاکسار په هغې کې ویلي چې ایا زه چرس څکم او یا نه. او په سکرین باندې هغه تاسو کتلی شئ چې په کوم کې هغه خاکسار کوم سیګریټ چې دي هغه څکي. نو داسې نه دي کول پکار، ځکه چې د خاکسار ډیر زیات فالوور دي. که هغه هم داسې ویډیو ګوري د خاکسار، نو په هغه باندې هم ډیر زیات غلط اثر هغه په هغه باندې کیدی شي. نو خاکسار ته چې کوم دی هغه دا نه دي کول پکار. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.